غواړم په اوسني شرایط کې د افغانستان اقتصادي وضعیت تاسو ته معلومات درکړم لږ چې د افغانستان سوداګر څنګه دي، کاروبار څنګه دی. انشاءالله لله الحمد د 2 کالو را په دې خوا د افغانستان په صادراتو کې پوره بدلون راغلی دی. 2 کاله در مخه د افغانستان صادرات 926 میلیونه وه. سږ کال چې چیر سو د افغانستان صادرات 2 میلیارد ډالرو ته ورسېدل، 3 برابره اضافه شوي دي. دا د افغانستان خپل اقتصاد دی. لکه د مخه چې نظري صاحب اشاره ورته وکړه، د افغانستان اقتصاد اوس د یو قاذب اقتصاد څخه تیر شوی دی. د خلکو اقتصاد په خپل واک او په خپل اختیار کې دی. کوششونه شوي دي. تقریبا 4 کاله د افغانستان ویزې د چین سره بندې وې. د افغانستان د ریاست الوزرا د هغه د مرستیالانو او د وزارت خارجه محترم څخه د زړه له کومې مننه کوو چې اوس زموږ ارتباطات د چین سره چې زموږ ډېر زیات واردات او خام مواد د چین څخه دي، دا ارتباطات ورسره قایم شوي دي، هم د هوا د لارې او هم د مځکې د لارې. د هوا د لارې زموږ جلغوزي پخوا خارجانو کومک کوي استولی، اوس یې په خپل افغانان په خپل جلغوزي د هوا د لارې چین ته رسوي چې د دې څخه موږ ته په میلیونو ډالره مفاد راځي او دا د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. دې کې شک نشته چې افغانستان د خارجي بې دلیله مشکلاتو سره مخامخ دي. یو د هغو مشکلات څخه د افغانستان د سرمایې منجمد کول دي چې بیا هم د افغانستان خصوصي سکتور وکړای سوای په دغه سیاست شرایطو کې چې هم خپل صادرات وکړي او واردات وکړي. یعنی تقریبا د 9 میلیارد څخه یا د 8 میلیارد پورې زموږ واردات دي او تقریبا 2 میلیارد زموږ صادرات دي چې دا بې له بانکو څخه جریان ودرلودی او هغه تاثیرات چې پر موږ وه هغو کم تاثیر ونه کوي. ولې لږ به د افغان ولس ته د افغان عام ولس ته به تاوان رسولی، ولې بیا هم د افغانستان خصوصي سکتور، د افغانستان د سوداګرۍ خونه، د افغانستان د صنعت اتاق، ټول اتاقونه په دې وتوانېدله چې د افغانستان دغه ټوله صادرات او واردات ته پیسې انتقال او ترانسفر کړي. 3 شیان چې په مملکت کې اصل دي هغه اوس دا دی جریان لري. یعنی د رسمیت پیژنده کېدو دپاره لاره هواره ده د افغانستان. موږ خارجانو ته همیشه چې په مجلسو کې ورته در کښېنو چې تاسو د مذاکرې میز ته راسئ او د افغانستان پر خلکو باندې ستاسو صادرات دي، تاسو د افغانستان عام ولس شکنجه کوئ. ولې لله الحمد د افغانستان ولس لکه څرنګه چې په جهاد کې مجاهدینو خپله بریا درلاسه کړه، په اقتصادي لیور کې هم د افغانستان اسلامي امارات پر مخ دی. په اقتصاد د لحاظ کې د اعلی قدر امیر المؤمنین د هدایت سره سم اقتصادي لښکر چې هغه د افغانستان خصوصي سکتور دی، هغه هم انشاءالله په دې کې توان او کوشش کوي چې څنګه د ټولې دنیا سره ارتباطات ټینګ کړي. دا ارتباطات اوس ټینګ شوي دي د ټولې دنیا سره. تېره نمایشګاه چې موږ په کابل کې جوړه کړه تقریبا موږ در 300 زیات موږ خارجي میلمانه درلودله چې دا په خپله په دغه پخواني وخت کې یا پخواني حکومت کې هم نه ورغلي چې دا په 2 کالو کې زموږ نمایشګاه تقریبا 300 کسه موږ خارجي میلمانه درلودله. افغانستان تقریبا اوس په 55 کلمه کې یا په 54 کلمه کې خودکفایي ته نږدې او رسېدلی دی چې او نور هم کوشش روان دی. هغه په دې خاطر دی. تاسو ګورئ پخوا دلته زما سره زما د خیال زموږ په دوستانو کې د سیخ د فابریکې مسؤلین ناست دي او جناب کمینزاده صاحب ناست دي. پخوا د افغانستان زړه وسپنه تلله خارج ته، په $100 دا وسپنه تلله خارج ته، دې خوا موږ ته په 1200 موږ ته راتلل. اوس د افغانستان زړه وسپنه د دې ویلیږي یو د افغانستان څخه د خارجي سیخ چې موږ او تاسو سره یا سریه ورته وایي د هغو مخه ونیوله سوله، 50% یې کمښت شولی دی. او بل هغه دغه وسپنه چې دا سیخ چې موږ صادروو د $100 پر ځای موږ د $900 سیخ صادروو، یعنی افغانستان ته $900 نور راځي چې دا د افغانستان په تاریخ کې په یو مکتوب دا بند سوله زړه وسپنه. پخوا 100 مکتوبونه تلل راتلل، دا یوه وسپنه د یوه بندر د لارې نه بندېدله. زه د افغانستان د اقتصاد د عالي کمیسیون څخه او د ټوله اسلامي امارات د ریاست الوزرا د ټولو معاون صاحبانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې کې زموږ سره د زړه له کومې همکاري او حمایت کړی دی. جناب رئیس صاحب موږ غواړو چې د افغانستان سره په اقتصادي لحاظ د افغانستان د اسلامي امارات سره اوږه پر اوږه ودرېږو او کومک وکړو. ولې شی چې مهم دی موږ غواړو چې مالیه ورکړو.
په مالیات کې د اعلی قدر امیر المؤمنین فرمان چې د پروژه کې چې جناب حنیفي صاحب یې مشري کوله موږ ته په پوره ډول کومک وسو ولې د افغانستان دغه ټول قانونونه چې جوړ شوي دي دا یو کاپي پیس قانونونه دي دا د خارجي قوانین دلته راغلي دي او دلته ځای په ځای شوي دي خلکو ته د مشکلاتو سبب شوي دي موږ په مالیاتو کې د اعلی قدر امیر المؤمنین فرمان دی تقریبا د صنعتکارانو سره ډېره مرسته وسوه د ټولو تجارانو سره مرسته وسوه هر هغه څه چې مشکلات وه ولې موږ غواړو چې دا زموږ مالیات د وارداتي مالیاتو یا صادرات چې څوک چې دا زموږ مالیات پر یوه ځای واخیستل سي که 2% 2.5% دې واخیستل سي چې پر یوه ځای په یوه ګمرک کې واخیستل سي او بیا موږ نسو د یوې ادارې څخه بلې ادارې ته ولاړ نسو په دې باره کې هم ستاسو خاصه همکاري غواړو او موږ به انشاءالله په دې باره کې ستاسو سره خاص مجلسونه لرو او تاسو ته به پیشنهادونه لرو آخري فرمان د امیر المؤمنین صاحب څخه د شیخ صاحب ته زړه له کومې مننه کوو چې هغه فرمان چې موږ تقریبا تېره هفته د افغانستان په اتاق تجارت کې د هغه څخه تقریبا د ټول افغانستان سوداګرو د هغه څخه ملاتړ څرګند کړي چې هیڅ سوداګرو ته به هیڅ ستونزه نه پېښوي او د دې فرمان هم د افغانستان ټول ملت او خصوصا ملي سوداګر ټوله د دې ملاتړ کوي او موږ به انشاءالله د دې فرمان تر شا ولاړ یو د افغانستان خصوصي سکتور هم د منطقې حالات هم د افغانستان حالات هم جهاني حالات ټوله څاري جهاني حالاتو کې تقریبا تېره هفته زموږ سفر ترکیې ته و چې په ترکیه کې هلته د ډېر یو ښه استقبال سره مخامخ سولو تقریبا ترکي سوداګرو د افغانستان د اقتصادي کمیسیون د رئیس صاحب سره دا وعده وکړه چې انشاءالله موږ به افغانستان ته درځو او هلته به سرمایه ګذاري کوو د افغانستان خلک پیسې لري څه چې لرې پاته شوي دي هغه لږ د تخنیک څخه لرې پاته شوي دي موږ کوښښ کوو چې د دنیا د تخنیک سره یو ځای پر خپل پر مخ ولاړ شو په طور د مثال که اوس موږ او تاسې د برق ته راواخو برق په افغانستان کې د یوه سوداګر په وسه نه دی پوره چې یو سوداګر 200 میلیونه 300 میلیونه ډالر سرمایه ګذاري وکړي دا د ډېرو تجارانو د شراکت یا د سهامي شرکت په وس کې کېدلی شي چې دا ټوله تجاران سره یو ځای شي او موږ برق جوړ کړو څنګه زموږ د کاله د 400 میلیونه ډالره چې زموږ سره ځي خارج ته ځي موږ څنګه د هغو مخنیوی وکړو په دې باره کې هم کوښښونه روان دي او تاسو ته انشاءالله اطمینان درکوو دلته زما سره لطیفي صاحب تشریف لري زموږ د خصوصي سکتور مشر یا سپینږیری او بابا جناب الکوزی صاحب تشریف لري موږ ټوله په دې کوښښ کوو چې څنګه کوښښ وکړو چې د افغانستان پر خپلو پښو استوار سي او ستاسې حمایت مو کړی دی نور مهم حمایت غواړو د علماو د سرتاسري شورا د علماو د کابل د شورا څخه د زړه له کومې مننه کوو چې همیشه د خصوصي سکتور تر شا حمایت کړی دی او ولاړ دي د کابل ولایت څخه که څه په وخت کې چې په دا ښار کې چې فتح چې راتلله په دې وخت کې خصوصي سکتور ډېر وارخطا و چې آیا زموږ څونه شان به چور سي څونه به نه سي زه د ښاغلي حماسي صاحب څخه د دې د درنې کورنۍ څخه چې یو عالمه او یو مجاهده کورنۍ د افغانستان د زړه له کومې مننه کوو چې همیشه یې همکاري کړې خصوصا د کابل د هغه لومړني والي چې په کابل کې و منصور صاحب څخه دلته باز صاحب سته موږ ټلیفون ور وکړئ غوښتل یې چې سرای شهزاده د یو هجوم لاندې راوړي او سرای شهزاده چې ورسي هغه موږ ته وویل چې تاسې په خپله په سرای شهزاده کې ودرېږئ او هېڅوک به هلته نه پرېږدئ او که مجاهدین درله زما سره ټلیفون وکړي او که څوک نه درله دوهمه پلا چې جناب ملا شیرین اخوند صاحب والي سو موږ ته یې په یوه شپه د ماښام د اذانه څخه بیا د سهار د اذانو پرې زموږ ټوله کارتونه د سلاو راکړه زموږ د موټرانو یې راکړه چې د کابل ولایت څخه اوسني والي صاحب څخه چې په همیشه په هر وخت کې چې زموږ کار شوی دی د کابل ولایت اړوند ستونزې زموږ سره پوره همکاري او په ډېر دقت سره څارل دي